السلام علیکم دی ویډیو کې موږ وایو لنډې جملې کومې چې کولی شو اکثر ځایونو کې وکاروو. scrub the floor scrub the floor فرش پاک کړه. د کار کولو سره تړلې جمله ده چې کله چاته وایي صفایي وکړه او فرش ښه پاک کړه نو ته ویلی شي scrub یعنې ویې مږه. scrub ویل کېږي مږلو ته مخلو ته. scrub the floor فرش پاک کړه. come home کور ته راشه. suddenly ناڅاپه ناګهانه. suddenly ناڅاپه. I'm sweating زه خوله کوم. sweat ویل کېږي خولۍ ته چې انسان د وجود نه خوله ځي. I'm sweating چې کوم جریان وخت کې ته ورته ویلی شي I'm sweating زه خوله کوم لږه یم خوله رانه ځي. when I was kid کله چې زه ماشوم وم. کله چاته چې قصه کې چېرته د ماشوم دا کار شوی نو ته ورته ویلی شي when I was kid کله چې زه ماشوم وم. I tried once ما یو ځل هڅه وکړه یا ما یو ځل کوشش وکړ. I tried once یو ځل مې کوشش پې وکړو. د try دویم حالت tried دی. try او tried. he hit me هغه زه ووهلم یا یې ډب راکو. hit ویل کېږي ګزار کول ډب کولو ته. he hit me هغه زه ووهلم. look back شاته وګوره. you sound weird عجیبه ښکاري. کله چې څوک عجیبه غوندې ښکاري یا خفه یا ته پې نه پوهېږي چې څه وجه ده چې عجیبه غوندې ښکاري هسې خبرو کې چې سر و برې معلوم نه وي ته ورته you sound weird داسې ښکاري لکه بل رقم. یا ویلی شي عجیبه خبره دې وکړه نو دا دواړو ته استعمالېدی شي. you sound weird. he wanted هغه غوښتل. go to home کور ته لاړ شه. went to home کور ته لاړ. د دوه جملو کې فرق دی. go to home کور ته لاړ شه او went to home کور ته لاړ یا کور ته تلې. I will complain زه به شکایت وکړم. complain ویل کېږي شکایت کول. I will complain زه به شکایت وکړم. at that time په هغه وخت کې یعنی تیر وخت کیسه چاته کې at that time په هغه وخت کې بیا په تیر وخت کې چې کله موږ وایو in the past نو مطلب دا دی په تیر وخت کې ورته ویلی شي. just for now صرف د اوس لپاره. مثال زه ویم دا زه کومه خو اوس دپاره. just for now. behave normal عادي خوی کوه. منګه اکثر پښتو کې وایو سم خوی کوه یا وایو سم شه. behave normal عادي خوی کوه. without money د پیسو پرته یا ویلی شو د پیسو نه بغیر. without money. multiple times څو ځله په ډیرو خبرو کې راځي. موږ وایو څو ځله داسې وشو څو ځله دا کار وشو نو ته ویلی شي multiple times. multiple reason څو لاملونه یا څو وجې موږ ویلی شو څو وجه. each time هر ځل دا هم موږ اکثر جملو یا خبرو کې کارولی شو چې ویلی شو each time یعنی هر ځل داسې وشو یا هر ځل داسې وویلي نو each time هر ځل. pull the rope رسۍ کش کړئ. pull the rope پړې کش کا. روپ ویل کېږي پړي ته. pull را کش کول. pull the rope
رسۍ کش کړئ یا ویلی شي پړې کش کړئ. څوک ورته رسوي څوک پړې. under the stair. under the stair د زینې لاندې. یو چا نه چې ورکې ته ورته چېرته دی under the stair زینو لاندې. she wants something. she wants something هغه یو څه غواړي. داسې هم ویلی شي I want something زه یو څه غواړم یا they want something او she he چې راشي نو wants راځي اس ورسره اضافه کیږي. she wants something هغه یو څه غواړي. third round. third round دریم ځل. long hours. long hours اوږد ساعتونه اوږده ساعتونه. long hours نه ده long hours دی hours. both of them. both of them دا دواړه کله چې وي دا دواړه both of them او چې زیات وي دوونه ته وي all of them دا ټول. both of them دا دواړه. I will purchase. I will purchase زبا واخلم زبا یې واخلم یو شی ته اخلي ته ویلی شي I will buy هم راځي I will purchase I will get. نو دلته دی I will purchase زبا یې واخلم یا زه اخلم. old and new. old and new زاړه او نوي. hide it. hide it پټی کړه. hide it پټی کړه. check the corner. check the corner کنج چک کړه. think positive. think positive مثبت فکر کوه. think positive مثبت فکر کوه. she refused. she refused هغه انکار وکړ. she refused. she reject هم راځي. use it. use it وکاروه. ته یو چاته شی ورکړې چې دا کار کا use it دا کار کا وی کاروه مطلب. my method. my method 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 دا دواړه پروننسیشن کې فرق کوي. یو شی د معنا خو مختلف پروننسیشن کې راځي method. my method زما طریقه ته دا زما طریقه ده. this is my method. with me. with me زما سره. outdated د ټولو جملو کې outdated استعمال شوی یعنی پخوانی یا زوړ. outdated ویل کېږي پخوانی یا زوړ ته. لومړی outdated technology پخوانی ټکنالوژي. outdated technology پخوانی ټکنالوژي. دویم outdated laws. outdated laws ویل کېږي زاړه قوانین. outdated design. outdated design زوړ ډیزاین ته دا زوړ ډیزاین دی. outdated پخوانی. outdated phone. outdated phone زوړ موبایل زوړ ټلیفون. outdated machinery. outdated machinery زاړه ماشینونه. نو out ویل کېږي بهر یا د باندې. outdated ویل کېږي تاریخ یعنی تاریخ تیر. outdated معنی تاریخ تیر. it's closed. it's closed بند شوی دی. یو دکان بند دی ته it's closed بند دی. it's fun په زړه پورې دی. it's fun په زړه پورې دی دلچسپ دی. it's fun. special gift. special gift ځانګړې ډالۍ یا ویلی شو خاص تحفه. special gift. unexpected. unexpected ناڅاپه. suddenly موږ مخکې ویلي هغه هم ناڅاپه ته ویل کېږي او unexpected چې توقع کې دی نه غیر توقعي. ته ورته دا کار وشو چې بیخي زما توقع کې نه و unexpected کار و. او suddenly ویل ناڅاپه چې یکدم وشي ناڅاپه. لکه مثال اخیری unexpected news ناڅاپه خبر. last اخیری for her د هغې لپاره. for her د هغې لپاره.
for him د هغه لپاره. او لاندې درې معنی چې دی یو شی معنی لري. That's all. دویم that's it. او اخیری that's enough. دا ټول معنا ورکوي همدومره بس دی. مثال زه بازار کې سودا کوم ماته نور شی ضرورت شي دوتم نه that's all همدا یا that's it یا that's enough. خو بعضې وخت کې دا جملې دې دپاره هم استعمالوي څوک تاسو ډېر بحث کوي ډېر خبرې درته کوي ته ورته وایې that's it that's enough بس دی نورې خبرې مه کوه راته. دا د نن ورځې جملې شارټ سنټنسز 50 دانې چې روزمره کاریږي.